مجیب زادران هغه لوبغاړی چې د کرکټ په نړۍ کې په ډېر کم وخت کې ډېر زیات پرمختګ وکړ. نه یوازې دا چې په افغانستان کې ډېر زیات مینوال پیدا کړل، بلکې په نړۍ کې هم په ډېر کم وخت کې ډېر زیات مینوال پیدا کړل. مجیب زادران مینوال په نړیوال کرکټ کې یو داسې ریکارډ جوړ کړی ده چې له ده نه مخکې کوم بل لوبغاړي نه و جوړ کړی. کوم ریکارډ چې مجیب زادران په نړیوال کرکټ کې جوړ کړی د مینوالو فکر نه کوم که راتلونکي کې کوم بل لوبغاړی دغه ریکارډ مات کړي. دا چې مجیب زادران په نړیوال کرکټ کې داسې کومه کارنامه کړې ده، په دغه ویډیو کې به پوره معلومات درکړم تاسو ته. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښ شوي لایک او چینل مې حتما سره سبسکرایب کړئ. مینوالو په 2013 کال کې مجیب زادران د زیمبابوې لوبډلې په وړاندې په یوې ورځنۍ لوبه کې 15 وکټې واخیستې. په دغه وخت کې مینوال د مجیب زادران عمر 14 کاله او 325 ورځې و، چې په دې سره مجیب زادران د ورځنۍ لوبو په تاریخ کې تر ټولو هغه ځوان لوبغاړی شو چې په یوې لوبه کې 15 یا له 50 څخه زیاتې وکټې اخلي. مخکې له دې نه مینوال چې مجیب زادران دغه ریکارډ جوړ کړي، د پاکستان وقار یونس هغه ځوان لوبغاړی و د ورځنۍ لوبو په تاریخ کې چې په یوې لوبه کې 15 یا له 50 څخه زیاتې وکټې اخلي. هغه مینوال په 1990 کال کې د سریلانکا لوبډلې په وړاندې په یوې لوبه کې 6 وکټې اخیستې ولې. هغه وخت کې مینوال وقار یونس 18 کاله او 144 ورځې عمر درلوده. مینوال وقار یونس دغه ریکارډ زیات وخت پاتې و. په 2013 کال کې مجیب زادران دغه ریکارډ مات کړ. اوس مینوال مجیب زادران د ورځنۍ لوبو په تاریخ کې تر ټولو هغه ځوان لوبغاړی دی چې په یوې لوبه کې 15 یا له 50 څخه زیاتې وکټې اخلي.